موږ او تاسې انسانان هم عجیبه خلک یو. کله چې ماشومان وو نو وایي باید لویان شو، کله چې لویان شو بیا وایي نه والله د ماشومتوب بهترینه دوره وه، ځکه په ماشومتوب کې نه په ښه پوهېدم نه په بد، نه مې غمونه لیدلي وو نه مې تکلیفونه، بس ځواني خو د غمونو سلسله ده او مشکلات پکې وي. همیشه دغه خپل صحت د دې په خاطر مصرفوو تر څو پیسې وګټو، پیسې ولرو، ژوند مو ښکلی وي. خو چې کله مو پیسې وګټلې همدغه پیسې بیا د ښه صحت دپاره استعمالوو، ځکه موږ او تاسو ناروغ وو، مجبور یې په دې پیسو باندې تداوي وکړو تر څو ښه صحت ولرو. همیشه لګیا وو تر څو یوه ښکلې آینده ولرو، بې خبر د دې نه چې دغه ښکلې ورځې مو همدغه دي چې د نن تېرې شولې، هېڅکله هم یوه ښه آینده ته ونه رسېږو. زما خویندې ورونو، زما د زړه سره پوهېږئ د ژوند بهترینې ورځې دغه دي چې همدا اوس تېرېږي. والله ډېر انسانان په دې امید باندې مړه شول چې دی وایي نن به مې ښه نه وي سبا به مې ښه شي، اما د ژوند بهترینې ورځې همدغه دي. هغه مشهوره خبره ده که نه وي چې یوم البتر دی، یعنې یوه ورځ د بلې ورځې نه بدتره ده. په همدغو ورځو کې چې ژوند کې خوشحاله یې وکړه، په ارامۍ یې وکړه، کوشش وکړه چې څوک ازار نه کړي، چاته بده خبر ونه کړي، په خوشحالۍ او په مینه ژوند وکړئ. که نور یې نشئ کړی، که څوک خوشحاله کولی نه شئ، څوک خفه کوه مه، همدا د ژوند بهترینه ورځ ده. سلام علیکم.